محترم دوستانو سلامونه د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. د روان کال له پای راهیسې د چین صادراتي چارو له بهرنیو فشارونو او ننګونو سره سالم او ثابت پرمختګ موندلی دی. چین د صنعتي سیستم د بشپړتیا او د علمي او تخنیکي نوښت او د صنعتي چارو د نوښت د همغږۍ په رڼا کې نړیوال بازار ته با کیفیته تولیدات برابروي او اړتیاوې یې پوره کوي. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې اړوند معلومات در وپېژنم. د چین د ګمرک میرې ادارې تازه شمېرې ښیي چې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې په دغه هیواد کې د مالونو د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 21,990 میلیارد یونو ته رسیدلې چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله 2.9 سلنه زیاتوالی ښیي او تاریخي ریکارډ یې ټینګ کړی دی. په همدې موده کې د چین او کابو 190 هیوادونو او سیمو ترمنځ په وارداتو او صادراتو کې پوره زیاتوالی راغلی دی. د چین د دغو ملګرو هیوادونو شمېر 1.8 ته رسیدلی چې د دوه اړخیزو سوداګریو اندازه له 50 میلیارد یونو څخه پورته شوی او د دغو ملګرو شمېر یې د تېر کال د ورته شمېر په پرتله 15 زیات شوی دی. د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې د چین او د کمربند او لارې د ګډې آبادۍ د ملګرو هیوادونو ترمنځ د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 11,290 میلیارد یونو ته رسیدلي چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله 4.7 سلنه زیاتوالی ښیي او د چین د وارداتو او صادراتو په عمومي اندازې کې 50.8 سلنه نیسي. دغه راز چین له دغو ملګرو هیوادونو څخه د وارداتو د پیاوړتيا لپاره کوششونه کړي او په همدې موده کې یې هیواد ته د کرنیزو تولیداتو او خوړو د واردولو په پار له دغو هیوادونو سره 32 سندونه لاسلیک کړي دي. د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې د چین د صادراتو اندازه د پخوانیو د ورته شمېرو په پرتله په لومړی ځل له 14,000 میلیارد یونو څخه پورته وه او د زیاتوالي اندول یې د تېر کال د ورته شمېر په پرتله 7.2 سلنې ته رسیدلی دی. دا د دې ښکارندوی کوي چې د چین صادراتي چارې د نوښت او واروالي په لوري ګامونه پورته کوي. په همدې موده کې د چین د ماشیني او برقي تولیداتو د صادراتو اندازه 2,800 میلیارد یونو ته رسیدلې چې دغه شمېر د تېر کال د ورته شمېر په پرتله 9.5 سلنه زیاتوالی ښیي او د دغه هیواد د صادراتو په عمومي اندازې کې 8 سلنه نیسي. په دې جمله کې د نوي تولیدي قوت د عالي تجهیزاتو د صادراتو د زیاتوالي اندول له 10 سلنې څخه پورته و او د برقي موټرو، لیتیم بټریو او لمریزو برېښنایي تولیداتو په شمول د چین د ټیټ کاربن او زرغون رنګ د تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي اندول 12.7 سلنه و. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. نیکمرغه اوسئ.